يضلل الله فما له من هاد. اے الله ویزه چې چاته د گمراه اراده وکم دی به پلار نشي، دی به په هدایت نشي. الله ویزه چې چاته د گمراه اراده وکم چې دا سړی د گمراه شي، الله وی کدی ټول دنیا د انسانان د مخلوقات را یوځای شي او هغه ته د هدایت اراده وکي، هغه ته د هدایت تلقین کوي او الله وی چې ما نه غوسه دی ونه په هدایت کی. او بیا ورپسې الله وی چې چاته زه د هدایت اراده وکم، چې چاته زه د هدایت اراده وکم، الله وی چې چاته زه اراده وکم چې دی په صراط مستقیم روان شي، الله وی چې چاته زه اراده وکم چې دی په سم لار روان شي، کله د ټول دنیا د مخلوقات را یوځای شي او د گمراه کولو کوشش وکي، الله دی به گمراه نشي. په خبره پوه شئ، دا د الله قانون دی. الیس الله بعزیز ذی انتقام. آیا نه دی الله زبردست بدلا اخیستون کې؟ الکه الله دا زبردست بدلا اخلي کنه اخلي د خلکو علی کنه. ګوره الله وی ظالم نه ما، الله ګوره ظالم نه دی. که انسان ته څه تکلیف پیږي، څه ضرر رسیږي، دا د دې بنده د خپل د عمل د وجنه، دا د دې بنده د خپل په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، د هغې سزا سره د ته ملاویږي. الله وی زه ګورې ظالم نیم، الله وی زه په چا ظلم نه کوم، دا بنده د خپل ځان سره په خپل ظلم کوي. بیا ورپسې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. الله رسول الله مبارک ته وی پیغمبره ویل تر د مکی د مشرکانو نه، د اهل کتابو نه، یهودو نصاراو نه ته تپوس وکړه چې د ځمکه چا پیدا کړې ده، د اسمان چا پیدا کړی دی، د مخلوقاتو د انتظام څوک برابري نوی دی به تا ته خامخا وي چې د الله پیدا کړي. دی د دین انکار نشي کولی. دا کافران مشرکان د دین انکار ګور نشي کولی چې ته د تپوس وکړې چې د ځمکه چا پیدا کړې ده، یا ته تپوس وکړې چې د اسمان چا پیدا کړی، نو دی به تا ته د الله پیدا کړي، دی به سوي د الله پیدا کړي. او بیا په نور امور کې عبادتونو کې د الله سره شریک جوړي، الله سره څوک جوړي؟ شریک جوړي. دا کافران د مکی مشرکان چې به د بوتان عبادت کولو، رسول الله مبارک بوتی تاسو د بوتان عبادت ولې کوي؟ دا مه کوي. نو دی بوته وی دا بوتان چې دا موږ په خپل لاسونو جوړ کړی دي، وی دا زمونږ واړه خدایان دي، وی دا واړه خدایان موږ لپاره د غټ خدای سره تعلق برابري. نو رقم قلی بوت بسو کی بوت خدان نه مشم نشي شړلې، بوت خدا ځان نه مچ نشي شړلې، چاته رزق نشي ورکولې، چاته روزي نشي ورکولې، بچی نشي ورکولې. نو طالب الله سره تعلق سره جوړ کی، الله سره تعلق چې جوړیږي انسان بخپله کوشش کوي. الله وی ګوره حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی، الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه د تهجد په دې ټیم کې اره شپه خاص کړي نه چې را صرف د ګل په شپه یا د جمعې په شپه نه، اره شپه الله تعالی د وړومبي اسمان ته راکوزیږي ما یلیق بشانه، چې څنګه د الله سره لایق دی موږ ته هېڅ پته نه لګي. الله راکوشي د وړومبي اسمان ته. حدیث کې راځي 3 آوازونه کیږي د الله د طرف نه. یو دا کیږي داسې څوک شته چې ما سره تعلق جوړول غواړي، ما نه د ګناهونو معافي غواړي چې زه ورته ګناهونه معاف کم او ما سره تعلق جوړ شي. داسې څوک شته نو چې کوم سړی پاسېدلی تهجد ته، نو هغه غواړي د الله نه، هغه غواړي د الله نه الله ورله ورکړي. دویم دا واس کې داسې څوک شته چې د هغه د مال تنګسیا وي، د هغه غریبي وي، الله یې ما نه سوال وکړي زه د هغه غریبي ختمه کړم. خبره پوه شئ. او دریم څه داسې څوک شته چې بچي نشته، ما نه بچي وغواړي زه ورله بچي ورکم. نو چې څوک پاسېدلي تهجد ته غواړي الله یې ورله ورکوي. په خبره پوه شئ. نو الله جل شانه سره به بنده په خپله تعلق جوړي. په خبره پوه شئ. نو کافرانو به وي موږ د دې وړو خدایانو د دې بوتانو ځکه عبادت کوو چې دا به موږ الله سره تعلق جوړي، دا به موږ د جهنم نه بچ کی، دا به مشرکان وي. دا غلطه خبره. جهنم نه چې بچ کیږو نو په څه به بچ کیږو؟ تاسو راته په څه به بچ کیږو؟ د الله په عبادت، د الله په فضل. خبره پوه شئ. د الله په عبادت
د الله په فضل سره به څه بچ کیږو په خدایانو په بوتانو په شرکی معبودانو موږ نشو بچ کېدی بیا ورپسې په دې بل آیات کریمه کې قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره آیات کریمه کې الله رسول الله مبارک ته وی اے پیغمبره ته د خلکو ته وایا د مکې مشرکانو ته کافرانو ته د خلکو ته وایا وی کچېره په ما څه تکلیف راشي رسول الله مبارک په خپل وی کچېره په ما څه تکلیف راشي نو وی کستاسو د بوتان خدایان دا ټول را یوځای شي ما نه تکلیف لري کولی شي نه الکه په موږ چې تکلیف راشي بوتي موږ نه لر کولی شي نه بیا ورپسې رسول الله مبارک وی که په ما باندې پراخي راشي پراخي د الله د طرف د نعمتونه راشي وستاسو د خدایان بندولی شي نه نشي بندولی نو الله جل شانه زمونږ د ستاسو د پاره په هر شیز کې څه دی لکه کافي دی یو درته زه یو بله خبره کوم جي د آیات کریمه نه یو دا معلومه شوله دا خلک ویل دا پلانکي شی ډېر سپیره دی وایي که نه وایي یا دا خلک وی دا پلانکی کور سپیره دی یا دا خلک وی دا پلانکی ښځه سپیره ده یا دا خلک وی دا پلانکی بچی سپیره دی وایي که نه وایي داسې دا غلطې خبرې کم تکلیف کم ضرر چې د الله د طرف نه موږ ته رارسي هغه به وي هغه څه دی لکه هڅوک هم نشي لر کولی که خوشحالي رارسي موږ ته هڅوک هم نشي منې کولی او که کم سړی دا عقیده ساتي دا ګوره په شرک اصغر کې راځي ها دا ګوره ورکوټی شرک دی چې دا کور سپیره دی دا پلانکي سپیره دی دا زوی سپیره دی دا ښځه سپیره ده یا خواښې په کور کې د انګور سپیره ده شته که نشته داسې دا غلطې خبرې دي ښه سپیرتوب په هېڅ چیز کې نشته چې مؤمن مسلمان بنده دی لا اله الا الله محمد رسول الله ویلیا 15 وخته مونځ کوي د قرآن تلاوت کوي ذکر اذکار کوي سپیرتوب پکې نشته سپیرتوب به کلی سپیرتوب به الی چې کله دی په ګناهونه کوي توبه نو باسي دی ډمبازي کوي دی غلط کارونه کوي خدای مکه شراب څکي زناکاري کوي دا سپیرتوب دی دا څه دی لکه سپیرتوب دی سپیرتوب د دقې وجې نه راځي د ګناه د وجې نه راځي چې 15 وخته مونځ کوي قرآن تلاوت کوي ذکر اذکار کوي سپیرتوب به نه راځي خبره پوه شوې زمونږ د ستاسو د ټولو دپاره کافي ذات څوک دی لکه الله دی ګورئ جي سبق الیس الله بکاف عبده آیا نه دی الله کافی خپل بنده د پاره ويخوفونك بالذین من دونه او يروي دوی تعالی را په هغه چا چې غیر دی د الله نه ومن يضلل الله څوک چې گمراه کړي الله فما له نو نبوي د هغه د پاره من هات څوک هدایت کوونکې ومن يهد الله چاته چې هدایت وکړي الله فما له من مضل نو نبوي د هغه د پاره څوک گمراه کوونکې الیس الله بعزیز ذی انتقام آیا نه دی الله زبردست بدلا اخیستونکې یعنی خامخا ولئن سألتهم کچېرې ته تپوس وکړې د دوی نه من خلق السماوات چې چا پیدا کړي د اسمانونه والارض ځمکه لیقولن الله نو خامخا به دوی وایي چې الله پیدا کړي دي قل ته ورته پیغمبره افرأیتم ما تدعون من دون الله چې آیا وینئ تاسو هغه څه چې بلې تاسو سوا د الله نه ان ارادنی الله کچری وغواړي ما ته الله بضر څه ضرر رسول هل هن کاشفات ضره نو آیا دي د ستاسو معبودان لرې کوونکې د الله د طرف نه ضرر لره او ارادنی برحمت او که الله غواړي ما ته مهرباني را رسول هل هن ممسکات رحمته نو آیا دی دا معبودن ستاسو منع کوونکې د خدای د طرف نه مهربانۍ لره قل ته ورته پیغمبره حسبی الله بس دی ما لره الله یعنی کافی دی ما لره الله علیه یتوکل المتوکلون په هغه توکل کوي توکل کوونکې قل ته ورته پیغمبره یا قوم اعملو ای قوم زما تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپل ځای انی عامل زه هم عمل کوونکی یم
فسوف تعلمون زرد چې تاسو ته به معلومه شي من یأتیه عذاب یخزیه چې په چا باندې راځي د الله عذاب یخزیه چې رسوا کوي ویحل علیه او نازلیږي په هغه باندې عذاب مقیم عذاب همیشه انا انزلنا علیک الکتاب من نازل کړی دی پتا باندې کتاب للناس د پاره د خلکو بالحق په حق سره فمن اهتدى فلنفسه پس چا چې هدایت واخیستلو د خپل ځان د پاره واخیستلو ومن ضل چا څوک چې ګمراه شلو فانما يضل عليها بشک چې دی ګمراه کیږي په خپل نفس باندې وما انت عليهم بوکیل او نه ته په دې باندې ذمہوار صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله مونږ چې دا کم درس وکړو یا الله په خپل دربار کې قبول کړي یا الله که زموږ نه څه کمی شوي موږ ټول معاف کړي یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځئ یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي یا الله دا ناس چې کوم ملګري مشران کشران ځوانان کلي علاقه کې محله کې د چا څه مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي چا کورونه کې بیماری د خدای بیماری ختم کړي د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کړي چا شته د خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي یا الله موږ دلته ستا د قرآن په مینه ناست یو ستا د قرآن په مینه جمع یو ستا د کلام په مینه جمع یو خدای ستا د کلام د خاطره خدای پاک دې نه پسم یا الله دا ټول مقتدیان دا چې کوم حاضر ملګري دې نه پسم خدای په مکه مدینه کې یو ځای کې یا الله د هغې نه پسم په جنت کې یو ځای کې خدای پاک یا الله د قرآن د خاطره یا الله غیبي موږ له اسباب برابر کړي دې ناستو ملګرو له اسباب برابر کړي خدای پاک یا الله زموږ د ټولو د زړونو د ارمان دی خدای چې دې ځوانۍ کې یا الله دې ځوانۍ کې خدای موږ ټولو ته د حرمینو شریفینو دیدار نصیب کړي خدای د حرمینو شریفینو دیدار نصیب کړي یا الله ستا در کې څه کمی نشته که ګناهګار یو خطاکار یو خو ستا بندګان یو خدای ته مو وغواړې غیبي اسباب برابر کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرش محمد و آله وصحبه اجمعین یا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله دا خبیب اجي صاحب سبا روان دی یا الله دا سفر آسان کې په خیر او په خوشحالي یا الله بوتلې کې کار ورته برابر کې او یا الله بیا هر کله چې راځي خو ښکلې یا الله په خیر او په خوشحالۍ بیا خپل کلي ته واپس هم راوستلی کې او یا الله چې څومره مسافر ملګري دي که زمونږ رشته دار دي که ملګري دي یاران دي دوستان دي یا الله د دې ناست ملګرو چې څومره مسافر ملګري دي یاران دوستان خدای د ټولو حفاظت وکړي د ټولو کارونو روزګارونو کې خیر او برکت نصیب کړي او یا الله زمونږ د ټولو ناراضي شي دولت خان هم اراده کړې ده خدای د خیر او خوشحالو سره دا کار برابر کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله